کتاب ریډینګ کافي کم شوی ځکه سوشل میډیا ده. خوشحال بابا وایي چې تر دا پوچه گفتگو چې زه یې اورم ځوړند سر په مطالعه د کتاب خوښ یم. زما نوم ملک خان دی، نشر بک فاونډیشن پېښور سایډ نظر راغلی یم دلته، او دې کې مختلف سټالونه یې موږ په کتابونو سټال لګولی دی. دا زموږ د کتابونو دا سټالونه چې کوم دي دا په ټول پاکستان کې زموږ د سیکرټري مراد علي محمد په انسټرکشن باندې دا قسم اکټیویټي روان دي، او د دې قسم اکټیویټي مقصد دی چې زموږ نوجوان نسل کې کتاب کلچر کړو. د کتاب ریډینګ کافي کم شوی ځکه سوشل میډیا ده. سوشل میډیا خپل یو فایدې وي، خو د کتاب چې کوم دی د کتاب اهمیت نه ختمیږي. په دې وجه باندې چې کوم دی نو موږ کوشش کوو چې دا قسم د اکټیویټي ارینج کوو او کتاب کلچر پروموټ شي. یاره زه فهم جي چې څومره زموږ ایجوکیشن انسټیټیوټ دي، زه فهم چې په هره اداره کې بک فیر دا قسم د بک فیر په شکل کې دا اکټیویټي کېږي. نو انشاءالله چې زموږ کوشش دی نو زموږ د نوجوان نسل به کتاب طرف ته راځي. خوشحال بابا وایي چې تر دا پوچه گفتگو چې زه یې اورم ځوړند سر په مطالعه د کتاب خوښ یم. زما نوم یاسر یوسفزی دی، زه د اسلامیا کالج نه بي ایس پښتو کوم، او دلته دا فیسټیول ارنج شوی دی د پیپلز سټوډنټ فیډریشن د طرفه، او دې کې مختلف سټالز لګېدلي دي، د کتابونو سټال هم په دې کې لګېدلی دی. او کتاب د ژوند یو ښه ملګری دی. موږ له پکار ده چې کتاب ولولو، د کتاب باندې ځان پوه کړو، او چې ډالۍ هم ورکوو. نو پکار ده چې موږ د نورو ډالو په ځای باندې یو بل ته کتاب کې، او هر څومره چې لکه د انټرنیټ دور راغلی دی په دې باندې د ډېر اثر غورځولی دی په کتاب لوستلو باندې. کتاب لوستل کم شوي دي، بیا هم موږ له پکار دي چې زموږ څونه هم کېدای شي موږ یو بل ته کتابونه ډالۍ کړو، کتابونه ولولو او په دې باندې ځان پوه کړو.